د هدیرې پر بېلابېلو قبرونو مې دا لیکنې تر سترګو شوې. د یوه غریب پر قبر لیکل شوي وو: لوس نړۍ ته راغلم، لوسې پخې مې ژوند وکړ او لوسې پخې آخرت ته لاړم. د یوه دولتمند پر قبر مې دا کرښې ولیدې: ټول کسان مې پر پیسو راضي کړل، خو یوازې د مرګ پرښته وه چې پر پیسو راضي نه شوه. د یوه لیوني پر قبر مې ولوستل: روغ رمټ او هوښیار نړۍ ته راغلم او روغ رمټ مې ژوند وکړ، خو ستاسو د کړنو له امله مې ځان لیونی اچولی و. د ډاکټر پر قبر مې دا لیکنه ولیده: د هرې ناروغۍ درمل شته، خو د مرګ نشته. د یوه زړه ماتې کس پر قبر داسې لیکلي وو: ما یو ځل قیامت لیدلی، بیا د قیامت لیدو ته نه یم خفه. د یو ځوان پر قبر داسې لیکل شوي وو: یو بل ما ازاروئ، پر خدای قسم چې پښیمانه کیږئ به. د یو بې کوره پر قبر داسې لیکل شوي وو: شکر الحمدلله، بالاخره د کور مالک شوم. د یو ماشوم پر قبر دا لیکنه وه: شکر چې لوی نشم او په وحشت کې شریک نشم. د یو مور پر قبر دا کرښه لیکل شوې وه: هیله لرم چې زما پر بچیانو پاملرنه وکړئ. د یو یتیم پر قبر دا لیکنه وه: خوشحاله یم چې مور او پلار ته مې ورځم. او د یوې تازه کونډې شوې ناوې پر قبر د هغې ټیکری ځوړند و او دا غونډله پرې لیکل شوې وه: زه به یو ځل بیا د مېړه مېرمن شم او کونډه به نه شم.